बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इज्जतमंदो कतुनको ज़े मिलाल हमजा और तास कोरे जरा टेक्निकल चैनल कतुनको सिंग चिता स्पतेर्शे वीडियो के दा से लिक शाने द रिकॉर्डिंग चल द करो द अडॉब एडिशन तकरीबन लस वीडियो पर जमुन वीडियो तैयार शुवी दी इंटरनेट दा अपलोड शुवी दी और दा यो लसम नंबर वीडियो दा और इंशाल्लाह द दिन बाद बनोरे वीडियो गाने हम अपलोड की نو مینوالو که تاسو زموږ چینل ته په لومړي ځل راغلئ زموږ د را ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ لاندې په سور بټن باندې کلیک کړئ ورسره په بیل نشان باندې هم کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیوګانې نوټیفیکیشن ډایرکټ ملاویږي نو مینوالو موږ داسې لږ لږ شان د ریکارډینګ چې زده کړی او تاسو به هم ویډیوګانې خوښولې او تقریبا اندازې مطابق تقریبا 40-50 کسان چې دي د هغې نه پیدا اخیستې ده او 40 زده کړی دی داسې 10-15 کسان داسې چې خپل سټوډیوګانې کلو کړي او خپل ریکارډینګ سټوډیو دی او ریکارډینګ خلکو له هم کوي او داسې کسان پکې زه هم وینم تقریبا 15-20 کسان داسې چې په خپل کور کې ریکارډینګ کوي خپل نعت نظم حمد تلاوت کمپیوټرایز ریکارډینګ خپل نعت چې کوم دی هغه کوي او د سټوډیو خرچې نه بچ وي نو مینوالو امید لرم چې دا ویډیو هم به ستاسو خوښه شي خو تاسو ما ویلو چې که تاسو څه مسلې تاسو کمنټس کولی شئ او ویډیو ضرور لایک کوئ نو مینوال راځئ ځو سکرین طرف ته چې سکرین کې څه دي ښه جګران کتونکو دا ما سره یو فایل پروت دی او دغه فایل چې کوم دی ما جوړ کړی دی خو تاسو به ټول زه اوس وړاندې کوم چې دا ما څنګه طریقې سره جوړ کړی دی لکه بیا ریکارډینګ اول نه کول او بیا هغه کې کټینګ کول او بیا نور څه کول نو په ډېر زیات ټایم لګي نو ما ویل چې شارټکټ تاسو ته وښیم چې ما پکې څه کړي دي دغه رنګې که زه وایم چې زه کوم ریکارډینګ کوم زه تاسو سره شیر کوم چې زه څه رنګ یې کوم نو امید لرم چې تاسو به ډېر زیات خوښ شي او زه به دې کې تاسو دا هم شو کوم چې تاسو به کم افیکټس ما اپلای کړي دي او تاسو به کم اپلای کوئ لکه بعضې ملګرو چې کم افیکټس اخیستي دي یا هر ځای نه پیدا کړي دي نو هغوی ته هم مسله جوړیږي نو زه چې کوم افیکټس په دې کې تاسو ته شو کوم کاروم نو هغه به تاسو هم ووینئ او که تاسو خپل کوئ نو خپل به تاسو سره بیا شیر شي اوس مینوالو راځو مین اواز ریکارډینګ طرف ته چې په دې ځای باندې آر سلیکټ شوی دی نو آر مطلب دا شو چې دلته کې ریکارډینګ شوی دی ټیک شو دلته کې ریکارډینګ شوی دی دا ټول ریکارډینګ په دې ټریک کې شوی خو بیا بره او ښکته موږ خیجولی دی اوس لومبنی به راشو د مین چې کوم 5 نمبر ټریک دی په دې کې ما کوم ریکارډینګ کړی دی هغې باندې ما کلیک کړی دی تاسو په دې کې هم کولی شئ دې کې هم کولی شئ دې کې هم کولی شئ خو ما فی الحال په پنچ کې کړی دی بس هر چا خپله خوښوي اوس په دې کې به راشو افیکټس طرف ته دې کې ما لګولی دی آټو ټیون صرف او صرف ټیونر په دې اپلای شوی دی ټول ټیونر سیټینګ ته تاسو وګورئ ویډیو ودروئ سیټینګ ته وګورئ اوس به راشو دې نمبر ته دې کې ما صرف ټیونر لګولی دی دې کې ما ټیونر او کورس کلاسیک کورس 3 نمبر کې صرف ټیونر په 2 نمبر کې صرف ټیونر 1 نمبر کې سم نشته دی هغسې دی اوس لاندې راځو ماسټر کې ما لګولی ډیلې ټوین ډیلې شکل ته تاسو ګوره چې دلته ما کوم سیټینګ کړی صرف او صرف دې کې ما 3 بټنې خوځولی دي چې لومبې دا داسې دا ما بره کړی ده ټیک شو دا چې دلته کې وي دا ما دلته راوستی ده ټیک شو او دا چې کوم دی دا غالبا دلته کې وي نو دا ما دلته کې راوسته بس خبره ختمه 3 سیټینګ ما کړي صرف او صرف 3 سیټینګ اوس دا کټ شو ټیک شو واپس راځو کلاسیک کورس ته کلاسیک کورس اوس چې هر څنګه وي ما نه هیر دی خو دا غالبا دلته کې وي نو دا ما دلته کې راوستی ده او دا په دې ځای باندې نو دا مې بالکل 50 ته بوتلې دغه رنګې دا دلته کې وي نو ما دا 20 ته راوستی 40 نه 20 ته ټیک شو واپس دا خو افیکټس خو مثلا نه دا خو په دې به هم خیر د کلیک کو چې تاسو ته شو شي خو دا خو ما هسې پلی کړي دا زه نور ویډیو کې نه پلی کوم خو دا ما دغه رنګې سیټینګ د دې کړی دی که دا تاسو هم نه کې څه مسلې نشته دی دې نه بعد راځي دا یو ایکویلایزر دې ما سیټینګ دا کړی صرف دا بټن او دا بټن ما خوځولی دا ټیک شو دا بټن او دا یو به تاسو واس او دا کمپریسر دی کمپریسر کې ما کوم بټنې خوځولی دي هغه دا دي او خو مین خبر دا نه ده دا افیکټس تاسو خپل هم سیټینګ کولی شئ خو دې کې اوس ما نور چینجز ډېر زیات کړی دی هغه به څه کېږي دې خو ګورئ چې ورته کتل خو نه کوي داسې ځوانان مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د عامر
خوخ دی دا حافظ سید پاشانتی دا آمیران می خوخ دی ورته قتل خون کوي داسې ځوانان می خوخ دي. خو بعضې ملګري وي موږ به ټریک څنګه اخلو لکه وایي په دې کې به دویم ټریک څنګه اخلو خو دې ټریک څه دي د دې نه دا دې ته که دا بل ټریک شو دې باندې کلیک کړه دلته فیفټکس ولګوه خبره ختمه ټیک شو دلته کې به هم دا صحیح وي ګوره ورته می خوخ دی دا حافظ سعید هلته کې دلته ما ټیونر لګولی او ما هغه ټیونر صحیح دی دلته کې دې ته ګورئ نو ټریک اخیستل ډېر آسان دي خو بعضې ملګري په دې ځای باندې کلیک کړي وی په دې ویو پام باندې نو دلته خو دویم ټریک نشي اخیستل خو سمپل ملټي ټریکس باندې کلیک کړئ چې څومره ټریک تاسو غواړئ نو جوړېږي پکې دلته پې رایټ کلیک کړه دلته کې سوري دې ټریک ته به لاړ شي دې کې دې ځای نه نور ټریکونه هم جوړېږي هسې مسله نه ده خو دې کې خپل چې کوم دی نو هغه اووه اته خپل راځي ټیک شو نو دا آډیو ما دلته کې سمپل جوړ کړو دې نه چې اواز راووتو ماسټر ته لاړو ماسټر کې اواز ریکارډ شو نور افیکټس پې پلی شو او اواز بیا سیو شو ټیک شو اوس دې کې ما صرف افیکټس لګولې اوس دې کې راځو دې کې ورسره ما صرف کورس اپلی کړی کورس یې څنګه کولو کې هم په هغه ځای پرېږدی هېڅ سیټینګ ولا مه کوئ بس دغه کورس تاسو جوړ دی ټیک شو ټیونر کم ټیونر په دې لګېدلی کم ټیونر چې په مین اواز باندې لګېدلی لکه په دې باندې په دې باندې دا ما سټل کړی دې ځای کې به زه ده ووښم ټیک شو دې کې ما نوم ورکړی دی الریډي تاسو ته زه شو کوم سوري کینسل به یې کړو دې ځای کې ما نوم ای ورکړی نو ای چې دلته ما کوم ورکړی هلته کې بس ای سلیکټ کړم دلته کې په دې کې به دا ای سلیکټ کړم بس هماغه ټیونر چې کوم هلته کې جوړ دی به دلته کې هم راشي نو دا په 4 نمبر ټریک کې او دا ټول اواز تاسو ته بندوم چې 4 نمبر ټریک کې اواز څنګه دی دا تاسو دې خوا ته وکړئ دا اواز ښه دی ورته اوچتېږي چې تاسو ته ساده اواز معلوم شي او د 4 نمبر ټریک هم اواز دا حافظ سعید پاشانتی دا آمیران می خوخ دی ورته قتل خون کوي داسې ځوانان می خوخ دی دې کې په مینوال صرف کورس اپلی شو صرف کورس او ټیونر او نور افیکټس پې لګېدلي دلته کې خو کورس ټیونر او دلته کې دا ساده دی مین اواز اوس دا خو هم تاسو زده کړو چې دې کې صرف کورس لګي دا مې بند کړو اوس دې کې سټل شوي دې کې صرف ټیونر لګېدلی خو اواز ته وکړئ چې اواز لا څنګه اواز بدل دی دا ولې بدل دی خوخ دی حاجي ګرانو کتونکو دې کې ما والیم هم کم کړی د دې لا اواز ډېر زیات نری دی والیم ولا کم کړی دی بعضې کسان دا څنګه ولګوي بعضې څنګه لګوي لکه اوس زه تاسو لږ والیم تیزوم او ورسره نور اوازونه هم لګوم چې تاسو بیا ووینئ چې دې کې څه چې ورته قتل دی دا آمیران می خوخ دی ورته قتل خون کوي داسې ځوانان می خوخ دی دا حافظ سعید مینوالو اواز تاسو واورېدو اوس به دا ګورو چې دا چینجز ما څنګه کړی دی کې ټیونر باندې به تاسو کلیک کې دې خوا دې خوا دې خوا دې خوا ورته وګورئ دا دوه والیم ما دې ته ور په دې چې کله کلیک دا والیم به لایټ شي نو دې ته ګوره دا دوه والیم ما صرف چینج کړي یو 50 باندې دی او بل په 12 باندې 12 ټیک شو او دا 50 نو صرف دا چینجز ما کړی دی لکه ګوره ورته او بیا اواز کې ډېر زیات چینجز راغلی دی نو دا اواز هم خوند کوي خو زیرو کو ټیک شو دا مې بند کړی دې ته ګوره اوس کتونکو تاسو اواز واورېدو ډېر زیات نری اوس راځو بل خیري چې کوم برنی دی دا اواز ډېر زیات ملګري خوښوي خو طریقې ډېره نه ورځي دې ته اواز ته لږ وکې دی بیا ته زه وایم
دې له ما هم والیم کم کړی دی ځکه چې دا ساده کورس والا اواز پې تیز اپلی شي لکه دا ګوره ما تقریبا زیرو کړی دی که زیرو نه وي نو اوس به مې زیرو کوم کیبورډ هم دلته اوس کار نه کوي څه وجه کیدی شي خو زه خیر دا دونه مسله نه کوي دا دې ځای نه لږ غوندې بې زیرو به کو زیرو شو اوس دا ما دې ځای کې تقریبا ماینس 10 کړی دی ماینس لس چې کوم دی او دا چې دی 12 دی نو اوس دې له ما سیټنګ داسې کړی ګورئ صرف ټیونر اپلای شوي په ټیونر کې ما سیټنګ کړی دی دې خوا ته ګورئ دا مې دې الټه طرف ته راتاو کړی دا دې طرف ته الټه راتاو شوی دی نو اواز غټ شوی دی اوس تاسو به طریقه زده کړي اوس ټول درته پلی کوم چې څنګه پلی کېږي خوښ دي ورته کتل خونه کوي داسې ځوانان مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي ښه ګران کتونکو دا خو تاسو ناست طریقه زده که ډېره به مو زده کړې څه ناسه نه بلکې اوس دا چې ختم شو که نه دا ډبل مکس اواز اوس دوباره سنګل پکار دی نو سنګل خو آلریډي دا ټریک تو ساده اواز دی ټریک دی ته وګورئ دې ته مې راړولی دی اواز یې دا چې دلته کې زه پلی کوم که نه دلته به اواز داسې ګورئ ورته د سک می خوښ دي اوس عمره ننګ لري دوی ذکي رحمانو ګوره د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګوره اوس عمره ننګ لري دوی اوس کتونکو دې خوا ګورئ دا اواز دلته کې ما لږ بره کړی دلته پې صرف کورس اپلی شوی دی نو دې ځای نه بعد به اواز لږ غوندې ډبل راشي هغه ډېر دغه والا بني لکه داسې بني دا به لږ شانې ډبل راشي نو دا هم خوند کوي پکې د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګوره څومره ننګ لري دوی ذکي رحمانو ګران کتونکو دا ګوره دوباره ما ریکارډینګ نه دی کړی ساده یې کاپي شو دې خوا ته ګورئ کاپي او دلته کې هر ځای کې پیسټ کورو ته ستاسو په وړاندې لږ وړاندې بدل جوړوم ور دا ډیلیټ به کوم خیر څه مسله نه کوي کاپي شو کاپي او پیسټ اوس اواز ته ګورئ اواز به لږ بدل شي کیدای شي ستاسو دا هم خوښ شي ګورئ ورته هماغه یو اواز به راخلی کاپي کوئ بل یې پیسټ کوئ بس دا ډوپلیکیټ اخیستل غوندې کاری دی د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګوره څومره ننګ لري دوی ذکي رحمانو ګوره ګرانو کتونکو د دې به ډېر زیات خیال ساتئ چې اواز ستاسو نه مخکې وروستو لاړ نه شي دې خوا ته ګورئ دې کې ډېر فرق راغی ټیک شو او بس اوس بیا پلی که انو ګوره څومره ننګ لري دوی ذکي رحمانو ګوره د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګوره سیف الله خالد غوندې د ازمریان مې خوښ دي نات ریکارډ کېده خو مختلف طریقې دي که نه یو خو تاسو دا لږ غوندې ریکارډینګ وکړئ که نه دا به بار هر ځای کې لګوئ دا ریکارډینګ نه دی ګورو ته دا ریکارډینګ ما ساده کاپي کړی دی او دلته کې مې پیسټ کړی دی ساده کاپي شو نو زه بار ریکارډینګ نه بچوم بیا هر ځای کې هم دا سرنامه ما راغشتې ده او دلته کې مې لګولی دی دلته کې دا لګېدلې ده داسې ورپسې ټول وګورئ که نه دلته کې هم لګېدلی دلته کې هم لګېدلی دا هم هغه یو ریکارډینګ دی خو ما را کاپي کړی چې کوم صحیح راغلی مې کاپي کړی او دلته کې پکې ما لږ ایډیټینګ سیو وکړم دا به زه ډیلیټ کړم ولې چې صحیح بس ما نه دی خوښ نو دې ته ګورئ دغه دا مې دلته کاپي کړی دلته مې پیسټ کړی دی دا خو بیا سنګل دی بیا دا چې کوم دی او دا سرنامه دا یو ده ټیک شو دا ټول یو دی یو ریکارډینګ دی لکه دا ریکارډینګ او دا ریکارډینګ دا یو ریکارډینګ دی بس ساده کاپي یې کې دې ته وګورئ کاپي او هلته کې پیسټ کې بس خبره ختمه نو امید لرم مینوالو چې نور به تاسو نه دی کې ما نستنی پاتې چې تاسو خو یو چیز پاتې شو دا پکې ما لاسه پاره کړی دا شیز دا دې مطلب دا چې دې له کیرې نه
به اواز سلو سلو شروع شو تیز بشي لکه ګوره ورته لکه سیوا کوم تاسو خپله پته ولګي نو دا معمولی شانتې زه دې وجې لګوم چې معمولی اواز سلو نه شروع شو ډایرکټ بیا خپله تیز شي دا د دې لپاره لګي ټیک شو نو بله به پکې داسې نه پاتې خو دا اډیو به زه تاسو ته د ویډیو په آخر کې لکه اوس مطلب ویډیو اخري صحیح دی په دې کې به زه تاسو اوریجنل اډیو لګوم نو وبیا ګورئ چې اوریجنل اډیو څنګه دی ټیک شو داسې به پکې نور سیس نه پاتې خو دا والیم به لازمي کموي هغه شانتې ته برابروي او بل دا والیم به فل ساتئ دا والیم به په زیرو دا هم په زیرو او دا چې کوم دی نو دا به کموي خپل اواز لیمټ ته به ګوره چې څنګه اواز خوند کوي دغه شانتې دا افیکټس شو اخري لاندې په دغه کې ماسټر کې نو دغه افیکټس ما تاسو ته وښولې بیا هم یو ملګري نه بلکې زیاته ملګرو دا وایي که موږ ته تاسو یو افیکټس رالیږئ نو 100 روپۍ واخلئ مینوالو که یو افیکټس یا غونډ وي نو دغه یو فیصد د دغه افیکټسو که تاسو یې هر ځای نه فري پیدا کولی شئ نو ډېره ښه ده که فري نشئ پیدا کولی نو زموږ د دغه افیکټسو یو فیصد دی ټیک شو سافټویر اخلئ تاسو ته ما ویلي او افیکټس 1250 روپۍ دي که صرف افیکټس اخلئ نو 570 روپۍ باندې تاسو صرف افیکټس اخیستی چې مینوال دا بالکل اصلي دی خو صرف او صرف دا زموږ پې کومه خرچه راځي نو خرچه راغلی نو هغه موږ تاسو نه اخلو نور تاسو سټوډیو والا بالکل تاسو کې ذموارۍ سره خبره ته کومه که تاسو ته د 15000 16000 نه کم چل چا وخورو نو بیا ووایه اوس بېله خبره چې تاسو ورسره ګپ وي هغه ته لږ ارزان ورته وښوئ کنې داسې سافټویر دي چې هغه تاسو د 20000 15000 10000 نه کم تاسو نشئ چل کولی بالکل ما ستاسو لپاره ویډیوګانې فري وړاندې کړي سافټویر تاسو چېرته نه پیدا کولی شئ پیدا کړئ فري طریقه تاسو سوال وي هغې به زه ته خامخا جواب درکوم څه مشکل تاسو ته راځي درته جواب بالکل فري درکولی شم صرف او صرف په دعاګانې کې مو یاد ساتئ د لوی الله په امان چې ورته کتل خوند کوي داسې ځوانان مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي چې ورته کتل خوند کوي داسې ځوانان مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي اوس عمره ننګ لري دوی زکي رحمانو ګوره د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګوره اوس عمره ننګ لري دوی زکي رحمانو ګوره د اخلاقو نمونه د سکیب جانو ګوره سیف الله خالد غوندې د ازمریان مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي د حافظ سعید په شان دي د امیران مې خوښ دي ورته کتل خوند